په ګاډي په سود باندې په لیز باندې اخیستل څنګه دي په سود باندې ګاډي مالې سودي کاروبار کول خدای پاک سره جنگ دی د خدای نه بغاوت دی د خدای د جنگ مقابله څوک وکړي الله ډېر لوی طاقت دی ډېر لوی په دې دغه کې راځي د جلال الدین رومي رحمت الله علیه هغه یو واقعه بیانوي یو ظالم بادشاه په زور به یې خلکو ته وي بت ته سجده وکړي اوس سودي نظام په زور چېر دی کې ځینو سودي نظام دی کاروبار هم خلک هغې کې چلي ته به خو د خدای او د رسول په مقابله کې نه د پلار منې چې حرام درته وایي نه به د بادشاه منې نه به یې منې چې خپل کار به کوي نه به د ښځې منې نه د زوی او نه د پلار چې هغې درته دغه کوي د حرامو دغه کوي ښځه راته وایي زه په سود باندې دغه واده څه یې کوي وایي غلې کښېنه نه د پلار په وجه به یې کوي نه به د ښځې په وجه نه د بچو په وجه نه د بادشاه په وجه یو بادشاه خلکو ته به یې بوت ته سجده وکړه شا وکړه په زور به یې خلکو باندې کوله کنې به یې ډېره سخته سزا ورکوله یو ځل یې یو ښځه راوسته شبه دې بوت ته سجده وکړه هغه مسلمانه وه وایي زه نه کوم سجده وړوکې زوی ورسره و اور به یې بل کړو چې چا به سجده نه کوله هغه اور کې به یې واچو نو بس هغه ماشوم یې وله اور ته وویشتو او ټول کسان د ده به ناست وو فوجیان او پولیس او د ده کسان چا څه نه شو ویلي او چې دا مور به یې پریشانه کړو او د پریشانۍ په وجه به دا بوت ته سجده وکړي زما اډر به په زور مني هغه ماشوم په اور کې ورته چغې وایي مورې راځه دا خوشبو دغه دی دا اور نه دی دلته خو د ګلابونو د چمبې او د رامبیل چمبیل خوشبو ده دا خو د ابراهیم علیه السلام هغه نمونه ده راشه ماشوم ورته وایي خبرې کوي ورته یې راشه ابراهیم علیه السلام باندې ګل ګلزار شو تنه پکې د ګلاب ویو او د رامبیل چمبیل خوشبو پکې وه او نه یې وله بدن سوځو خیر امورم دغه شو ونه یې بس هغه ماشوم باندې پوهېږي چې دا خو ده بس اور ته یې ور ټوپ کړي څه مسلمانان نور هم ګرفتار وو ټول هغه مور یې نه سوځېده او دې خلکو ته یې چغې شروع کړې د خپل قوم مسلمانانو قبیله راځئ دا اور نه دی ښکاري اور صورت د اور دی خو دا باغ دی او مزید هېڅ تکلیف نشته بس خلکو ټوپونه شروع کړ اور ته چې دا خو او بادشاه دا اور د دې لپاره بر کړو چې خلک به د ایمان نه پرې واړو شه به ایمان پرېږده کلمه او کافر شه خدای د هغې اور په وجه خلکو ته هدایت وکړو دا اسباب دي دا اور د ایمان دپاره رکاوټ و هغه د ایمان د راوړلو وجه شو خلکو ټوپونه شروع کړ پولیس والا او فوج والا حیران شو د بادشاه کسان چې مونږ خو خلک په اور یارول او خو د اور په وجه مسلمانان شو هله مزه چا به ورټوپ کو نیوه به نیوې بادشاه پکې ناکام شو اسباب هېڅ نشي کولی چې د خدای پاک دغه نه دوم د خدای ډېر لوی طاقت دی د خدای طاقت نه ویرېږئ سودي کاروبار مه کوئ بس سودي کور دپاره پیسې مرلې کافران به کوي خپل کار به کوي دا چا لیکلي د خنزیر چربي چې ملو شي صابون او شیمپو کې نو دا مه استعمالوئ چې یقیني وي د خنزیر هر شي مردار دی